کچره تاسو غواړئ چې موږ ته د الله تعالی نارینه اولاد را نصیب کړي نو دا درې آسان عملونه تاسو شروع کړئ کنه ان شاء الله الله رب العزت په تاسو ته نارینه اولاد در نصیب کی دا عمل چې دی کنه آسان ترین عمل دی او تجربه شوی عمل دی زموږ عزتمندو که تاسو د نارینه اولاد په ارمان یې کنه نو دا درې آسان عملونه تاسو شروع کړئ ان شاء الله الله تعالی به تاسو ته نارینه اولاد در نصیب کړي نو دا درې عملونه کم دي په دې کې اولنې عمل دا دی کنه چې خزه او خاون به مستقل الله رب العزت نه دعاګانې غواړي چې الله تعالی موږ ته نارینه اولاد را نصیب کړي مستقل دعاګانې هر مز نفس په تاسو د الله رب العزت نه دا غواړي چې الله تعالی موږ ته نارینه اولاد را نصیب کړي یو دا عمل شو دویم عمل دا چې تاسو به پخا اراده او پوخ نیت پکوي کجره مونږ ته الله تعالی نارینه اولاد را نصیب کو مونږ به محمد نوم اکدو دا نیت پتا زو کوي چې زمونږ زوی اوشي محمد به اکدو نوم صحیح شو دا دو شو دریم نمبر عمل دا چې تاسو به مکمل سوره یوسف چې کنه دا په یو کاغذ یا په دوه کاغذو چې هر سو وي په دې باندې مکمل سوره یوسف ولیکي اوس زور زیر په کول لازمی نه ده خو بس ټول سوره یوسف په ولیکي اگر چې لګران ده دا پکې لګران دی خو بیا لیکل څه ناممکن نه دي نو ټول سورۃ یوسف پتا سو په یو کاغذ یا په دوه کاغذ باندې ولیکي کنه او دینه به یو تعویذ جوړ کړي په پلاستیک یا په کپڑا کې یا سرمن نشان کې بدا بند کړي تعویذ به نه جوړ کړي نو دا زنانه چې کله الله رب العزت خکی امید پیدا شي نو دا کا تعویذ چې دی دا زنانه به د نوم نه معمولی خطه اوتړي نو چې د اوتللو کنه نو دوه فائدې به وشي یو به الله تعالی نارینه اولاد ورکي او بل الله تعالی بوته خپل اولاد ورکي صحتمند اولاد به الله تعالی ورکي هر قسمه بیمارونه به الله تعالی پاک اولاد ور نصیب کی زمي ستبندو دا درې عملونه علماء کرامو په کتابونو کې لیکلي دي وې څوک چې غواړي چې موږ ته الله تعالی نارینه اولاد را نصیب کی اې دې دا درې عملونه او کې دعاګانې مستقل او بل دا چې محمد نوم نیت او کی او بل سورۃ یوسف ته په کاغذ اولی کی او زنانه د پخېټه د پاسه اوتړي نو ان شاء الله الله تعالی به تاسو ته نارینه اولاد در نصیب کی نو دا درې عملونه دي امید دي چې ان شاء الله تاسو په پیښوي کبیا په تاسو ته خبرې ستپوسی یو ځای کې پیښوي نه کمنټ کولای شئ زه ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکم خدا عملونه هغه څوک ضرور شروع کړي چې څوک د نارینه اولاد پته مدي هغه ضرور یو ځل شروع کړي او دا ویډیو د سبب په نیت باندې ډیره شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسیږي چې د چا نارینه اولاد نشته دي کغه د عملونه شروع کو نو تاسو ته باغې دعاګانې کوي الله رب العزت خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان خملګرو اخر کې دا یو خبره وسره یاد وساتئ دا سورې یوسف چې تاسو په کاغذونو ولیکئ او تعویذ ته جوړ کړئ کنه دا تعویذ لازمي نه چې یو زنانه به استعمالوي نه ډېر زنانې بیا استعمالول شي چې یو زنانه استعمال کړي هغه فائدہ پوره شي بیا بل زنانه هم استعمالول شي ورپسې بل زنانه هم استعمالول شي هر څونه زنانه دا استعمالول شي صحیح شو